السلام علیکم. په تمرکز واک څلورمه برخه. راځو موږ وایو چې په خپل تمرکز څنګه واک پیدا کولی شو. دا اړوند ما مخکې 3 ویډیوګانې ډکې کړې وې، نن یې څلورمه ویډیو ده. د دې لپاره چې تاسو ښه تمرکز ولرئ، کله چې درس وایاست، ژوند کوئ، خبرې کوئ، په لوی لوی سالونونو کې ناست یاست، یو نفر وینا کوي، تاسو ښه تمرکز ولرئ، خبرې یې واورئ، ښه کتاب راواخلئ، ویې وایاست، مطالعه یې کوئ، نوي مطالب ځینې زده کوئ. ښه تمرکز درلودلو دپاره راځو دا اړوند څلورمه موضوع وایو چې څلورمه موضوع په ښه تمرکز کې څه شي ده. راځو په ښه تمرکز کې څلورمه موضوع دا ده چې خپل ذهني جوړښت څخه آګاه واوسېږئ. ذهني جوړښت څخه آګاه اوسېدل یعنې څه؟ راځو زه وایم زموږ لاس چې دی، زموږ لاس یو فزیکي جوړښت لري، د دومره هډوکو څخه جوړ دی، د دومره عضلاتو څخه، د دومره رګونو څخه، د دومره عصبي رګونو څخه جوړ دی. زموږ لاس ځینې جوړ شوی دی، دا یو فزیکي جوړښت. راځي ذهني جوړښت څه ته وایي. ذهني جوړښت داسې یو څه دی لکه دغه خشم، غصه، درد راځي، درد یو دم راسي. په دې کې یو فزیکي جوړښت نشته، بلکې دا یو چیش دی، یو ذهني جوړښت دی چې موږ ته خشم راځي، غصه راسي، خوشحاله شو. وایي تاسو د دې دپاره چې ښه تمرکز ولرئ، خپل پر ذهني جوړښت باندې واک پیدا کړئ، آګاه ځینې واوسېږئ، معلومات ولرئ خپل په ذهني جوړښت باندې. راځو د ذهني جوړښت 5 موږ بدن چې دی، زموږ بدن یو 50 ذهني جوړښتونه لري. کله چې موږ ماشوم یو، کله چې موږ نوي ځوانان یو، په دې نه پوهېږو چې په دغه یو 50 ذهني جوړښتونو کې کوم ډېر مهم دي. موږ راځو نن پر 5 دانو باندې بحث کوو. 5 ذهني جوړښتونه دي چې زموږ په ورځني ژوند کې زموږ سره ډېر په تماس کې دي. هغه 5 څه شي دي؟ یو تماس دی، یو احساس دی، یو توجه ده، یو ادراک دی، او یو چی دی؟ اراده ده. دغه 5 ذهني جوړښتونه دي چې موږ باید د دغه 5 څخه آګاه واوسېږو. وایي تماس کله چې زموږ حسي اندام یو څه حس کړي دی، یو دې ته تماس وایي. مثلا په سترګو مې و میز ته وکتل، میز دی، په سترګې مې کامرې ته وکتل، د موبایل کامره ده، کتابخانې ته مې وکتل، د شا پردې ته مې وکتل، یو شی مې حس کوي، ومې لیدی. موږ 5 ګونې حس لرو، د سترګو حس لرو، د پزې حس لرو، د خولې حس لرو، د غوږو حس لرو، د لمس حس لرو. هر هغه شی چې موږ یې حس کوو دې ته موږ تماس وایو، یو ډول تماس مو ورسره حاصل کړي. کامره ده، زه یې وینم، کامره ده، دا ته تماس وایي. احساس، توجه، ادراک او اراده دا زموږ ذهني مهم جوړښتونه دي چې موږ باید دا وپېژنو، آګاه واوسېږو او واک پر ولرو. وایي تماس امکان لري شدید یا خفیف واوسېږي. کله موږ د یو شي سره تماس وینو، کله یو ښایسته نجلۍ وینو یا یو ښایسته هلک وینو، توجه مو اوړي. خو موږ ته اسلام ویل دي چې ته ښایسته هلک او نجلۍ ته مه ګوره، ژر توجه را اړوه. موږ ژر توجه را اړوو. دغه تماس چې موږ نیسو دا زموږ حسونه یې نیسي، 5 ګونې حسونه. راځو وایي که تماس مهم یې، توجه منځته راځي. کله چې یو تماس موږ وینو، یو ښایسته حیوان وینو، یو ښایسته پرنده وینو، یو ښایسته چوغکه وینو، موږ چې کله ورته ګورو توجه منځته راځي. که چیرې تماس مهم وي، که تماس مهم نه وي، توجه منځته نه راځي. مثلا په لارې په موټر کې روان یو، یو دم یو دکان وینو چې هغه د ډاکټرانو چپنې خرڅوي. دا چې زه ډاکټره یم، په بازار کې د ډاکټرانو د چپنو، د سپینو چپنو دکان ووینم، زما ته دا چې شي دی یو مهم شی دی، دستي مې توجه کار کوي. په هماغه لحظه زما توجه په وجود کې څه کېږي؟ منځته راځي. وایي تماس د احساساتو د څرګندولو اساس دی. که موږ تماس نه وای موجود، موږ نسوای کولی خپل احساسات څرګند کړو. نو تماس زموږ په ژوند کې ډېر مهم دی. موږ باید دا زده کړو چې د څه سره تماس لرو، د څه سره یې نه لرو، کوم تماس ښه دی، کوم نه دی. وایي ادراک داسې یو انرژي ده چې زموږ د توجه سوي شي خاصیتونه راته عنوان کوي. ادراک بیا څه دی؟
تاسو ته به شاید اول سر سوال پیدا سي ما تاسو ته وویله چې د ذهني د دې دپاره چې ښه تمرکز ولرو باید موږ خپل ذهني جوړښتونو باندې آګاه واوسیږو، واک پر ولرو. راځو موږ به ویله چې ذهني جوړښتونه چې دي ذهني جوړښتونه یعنې هغه ذهني جوړښتونه چې د حسونو په واسطه موږ ته منځته راځي. بیا موږ وویله چې موږ په خپل بدن کې یو 50 ذهني جوړښتونه لرو. یو 50 ذهني جوړښتونو څخه 15 جوړښتونه ډېر مهم وه. هغه 15 ذهني جوړښتونه چې ډېر مهم وه عبارت وه د چی څه؟ یو تماس، دوهم احساس، دریم توجه، څلورم ادراک، پنځم اراده. راځو د ادراک په تعریف کې وایو ادراک داسې یو انرژي ده چې زموږ د توجه سوي ښه خاصیتونه راته وایي. کله چې موږ د احساس له مخې یو چا ته ګورو، تماس پیدا کوو، تماس چې مو پیدا کوي بیا زموږ څه شي دوهم که چیرې تماس مهم و زموږ توجه منځته راځي. کله چې توجه منځته راغله موږ خپل د احساسات د تماس په توسط څرګندوو. کله چې مو احساسات څرګند کړله ورته ومو کتله چې ولا دا ښه شی دی نو بیا دلته ادراک کار شروع کوي. ادراک چې کوي ادراک داسې یو انرژي ده چې موږ ته وایي چې دغه شی چې تا یې توجه ورته وکړله د دې خاصیتونه څه شي دي. یو ښایسته توتي دی، عجبه رنګونه لري، عجبه خوند کوي. پوه شولاست؟ وای ادراک کله صحیح او کله غلط. کله چې تاسو یو ځای کښېنئ یو چا وینا ته غوږ نیسئ، په یوټیوب کې زما ویډیو ګورئ، په کتاب کې درس وایاست چې زده یې کوئ، تاسو باید په دې پوه سئ چې ستاسو کوم ادراک باید کار وکړي، کوم ادراک مهم دي، کوم نه دي مهم. داسې نه چې ته وینا ته غوږ نیسې او هلته په سټیج کې یو ښایسته عکس ته عکس ته ګورې. نو چې ته عکس ته ګورې تا خو د عکس سره تماس برقرار کړي، توجه چې هغه ته شول، ادراک چې هغه ته شول، ټول شیان چې هلته ولاړل. نو ته څه تمه لرې چې ته د ویناوال خبرې بیا واورې او د ویناوال خبرې چې داسې معلومدار خبره ده چې ستا د ویناوال خبرو ته پام نه کېږي ځکه چې ستا خپل ټول هغه ذهني خاصیتونه چې 15 دانې چې هغه دې ټول وا تصویر ته کړي دي. ستا ذهني خاصیتونه چې عبارت دي د تماس، احساس، توجه، ادراک، اراده، دا باید په هغه چاته چې ته خبرو ته غوږ نیسې. د کتاب ویلو په جریان کې هم باید همداسې واوسېږې. کله چې ته کتاب وایې ته باید په دې باندې توانایي ولرې، آګاهي ولرې چې ستا ادراک چیرې دي. داسې نه چې ته کتاب وایې د شینخالۍ په اړه فکرونه کوې، ولا د نجلۍ داسې سترګې دي، داسې پزې دی او ته پر مین یې دا فکرونه کوې. خو معلومداره خبره ده درس چې نه زده کېږي. زه چې درس وایم زما ټوله ادراک، ټوله توجه و کتاب دی. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې خپل ادراک وپېژنئ او خپل په ذهن کې خپل ذهني جوړښتونو باندې آګاه واوسېږئ. دغه نن چې زه تاسو ته وایم دا ویډیو ښه په دقت وګورئ، زده یې کړئ چې د مطالعې په وخت کې باید سره کم واوسېږئ. وایي ادراک او احساس زموږ اراده جوړوي. وی کله چې ادراک او احساس سره یو ځای سي نو بیا زموږ اراده جوړوي چې ته اراده کوې څه شی وکړې. اراده کوې چې نفر چې وینا کوي و خبرو ته یې غوږ ونیسې او که اراده کوې هغه تصویر ته وګورې. ته اراده کوې چې کتاب ووایې او که د شینخالۍ نجلۍ اړوند فکر وکړې او یا هم د یو غټ سترګې هلک اړوند فکر وکړې، خو باید تصمیم ونیسې چې کوم کار وکړې. وای که یو کار وای کله موږ انسانان یو کار غواړو چې وکړو، په دې ښه پوهېږو چې دغه کار زما د تباهۍ سبب دی. په دې ښه پوهېږو چې کله کتاب وایم زه باید د ښایسته هلک اړوند فکر ونه کړم. په دا ښه پوهېږو چې زه باید کتاب ووایم باید د ښایستې نجلۍ اړوند فکر ونه کړم. په دا ښه پوهېږو چې په غونډه کې ناست یم ویناوال وینا کوي زه باید و نورو کامرو و نورو شیانو ته ونه ګورم. خو بیا هم دا کار کوو. بیا هم موږ چې مطالعه وایي فکر مو نورو ځایو دی. څنګه کولی سو د دا مخه ونیسو؟ وایي علت د دغه کار چیشتی چې موږ اراده مو کوي. اراده څنګه منځته راتلله ستاسو په یاد یې؟ وایي ادراک او احساس زموږ اراده جوړوي. نو کله چې موږ یو شي ته توجه کوو اراده مو کوي سي نو قرار موږ هغه ته ګورو. راځو علاج د دا مشکل څه شي دی؟ وای د آګاهۍ او تمرکز په توسط کولی سو موږ خپل و دغه کار ته چې کوو نه ووایو. آګاهي او تمرکز څه دی؟ ته په دې وپوهېږه چې زه یو ځای ناسته یم باید د څه اړوند فکر وکړم. راځو وای مغز د عصبي نظره انعطاف پذیره دی. که ته مغز ته ووایې چې و کمرې ته وګوره نو کمرې ته ګوري. که ته مغز ته ووایې چې ویناوال و خبرو ته وګوره نو د ویناوال و خبرو ته وایي ګوري. که ته و مغز ته ووایې چې کتاب ته متوجه یې هغه کتاب ته متوجه کېږي.
داسې نه دی چې ته مغز ته یو څه وایې مغز بل کار کوي، نه. پر مغز باندې د کنټرول طریقه مو تاسو ته در وښول. وایي موږ کولی سو تغییر وکړو د آګاهۍ او تمرکز په توسط سره. د ځان آګاه کړي. کله چې ته آګاه یې ته کولی سې تمرکز وکړې. ځان څنګه آګاه کوې؟ ته به ځان ته وایې دا کله چې زما توجه یو شي، کله چې زه یو شي ته وګورم دا یعنې ما تماس ورسره پیدا کړي. کله چې تا تماس پیدا کړي، که چیرې ستا تماس مهم و هغه په توجه بدلیږي. کله چې یو شی ته توجه کوې وایي دغه تماس د احساساتو د څرګندولو اساس دی. یعنې یو شي ته چې توجه وکړل معنا ستا تمرکز بلد ځي، دغه یې اساس دی. نو ته کوشش وکړه چې ځان ته ووایې چې زما ادراک هغه انرژي چې تا ته دا وایي چې دغه شی ښه دی دا بد دی، دا ښایسته دی دا بدرنګه دی، د دغه سره مبارزه وکړه او خپل غلط او صحیح ادراک وپېژنه. غلط ادراک په تمرکز کې دا دی چې ته د تمرکز د شي پر ځای و بل شي ته توجه کوې. نو ته کوشش وکړه خپل توجه و دا حالت ته راواړې. بیا نو ته کولی سې چې خپل ادراک او احساس په ارادې باندې بدل کړې او خپل اراده قوي کړې تر څو ته مطالعې ته خوښ ونیسې او مطالعه وکړې. مننه.